بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. په دې درس کې غواړم تاسو سره په دې باندې کار وکړم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل د آوټلوک او یا هم د هارټ میل آی ډي پاسورډ چینج کړئ. نو دې دپاره زه راځم ګوګل کروم خلاصوم او دلته لیکم په دې اډرس بار کې outlook.com او انټر باندې کلیک کوم. دغه نه وروسته راځم ساین ان باندې کلیک کوم، خپل آی ډي لیکم دلته او نیکسټ باندې کلیک کوم او دلته خپل پاسورډ لیکم، ساین ان باندې کلیک کوم. دا د تاسو وکتل چې زه خپل آی ډي ته لاګین شو. اوس که چیرې زه وغواړم چې خپل د ایمیل اډرس یا د آوټلوک آی ډي پاسورډ چینج کړم. پاسورډ موږ ولې چینج کوو؟ کله کله داسې کیږي چې ستاسو پاسورډ ستاسو دوستان همکاران دا یاد زده کوي، نو چې هغوی ته په یاد شو یا هغوی زده کړه نو دوی طبعا کولی شي ستا خپل آی ډي ته لاګین شي. او یا هم بعضې وخت کې تاسو فکر کوئ چې ستاسو آی ډي ته څوک اکسس لري او یا هم فکر کوئ چې د چا طرف نه حق شوی ده. نو په داسې حالاتو کې تاسو باید خپل د آوټلوک او یا هم د هارټ میل پاسورډ چینج کړئ او ورسره ریکاوري آپشن. نو نن موږ په دې کار کوو چې څنګه تاسو کولی شئ خپل د آوټلوک آی ډي پاسورډ چینج کړئ. د پاسورډ د بدلولو دپاره زه راځم بیا دغه پروفایل فوټو باندې کلیک کوم. مخکې درس کې موږ په مای پروفایل باندې کار کړو، اوس راځم مای اکاونټ باندې کار کوم. که چیرې تاسو وغواړئ خپل د اکاونټ یا آی ډي یا د ایمیل اډرس پاسورډ چینج کړئ نو مای اکاونټ ته به راځئ. په دې باندې چې کله کلیک وکړو یو بله صفحه موږ ته خلاصیږي. د دې صفحې د طریق نه موږ کولی شو خپل د آوټلوک د آی ډي مکمل سکیورټي سیټ اپ وکړو، دغه تنظیمات وکړو. نو دلته دوه طریقو باندې موږ کولی شو خپل د آوټلوک د آی ډي پاسورډ چینج کړو. یو که اسانه طریقې غواړئ نو دلته د محمد اسلام سیفزاده د نوم لاندې چې وګورئ تاسو دلته لیکلي مور اکشنز، چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ لیکلي دي چینج یور پاسورډ. د دې د طریق نه هم کولی شو او د دې ځینه هم مونږ کولی شو. که چیرې تاسو پام کړئ که لاندې تاسو راشئ یو کمانډ دی په نوم د پروټیکټ یور اکاونټ. دې ځای کې راځو، دلته ګوره لاندې د دې لیکلي چې دې ځای نه تاسو کولی شئ خپل پاسورډ چینج کړئ، اپډیټ یور سکیورټي انفارمیشن او همداسې نور معلومات. نو موږ صرف پاسورډ غواړو چینج کړو نو بیا هم راځو په اپډیټ باندې کلیک کوو. نو مطلب دې ځای نه هم کولی شو او د دې ځای نه هم دا کار کولی شو. نو زه څه کوم، راځم دلته په دې اپډیټ باندې کلیک کوم. زه غواړم چې دا معلومات اپډیټ کم یعنی نوي کم، تغییرات پکې راوړم. نو چې کله تاسو په دې بټن یا کمانډ باندې کلیک وکړئ تاسو سره یو بله صفحه خلاصیږي. دا وګورئ موږ سره داسې یو بله صفحه خلاصه شوه او دلته لیکلي سکیورټي بیسکس. دې ځای نه موږ مثلا خپل ساین ان اکټیویټیز کتلی شو، پاسورډ سکیورټي کتلی شو، سکیورټي کنټاکټ انفارمیشن کتلی شو، همداسې نور معلومات. موږ دې نور کمانډونو سره کار نشته، فقط موږ غواړو چې خپل پاسورډ چینج کړو. ګوره دلته لیکلي دي که چیرې ته غواړئ خپل پاسورډ چینج کړې نو چینج مای پاسورډ ډې کمانډ باندې به کلیک وکړي. چې په دې کلیک وکړو بیا هم موږ ته بله صفحه خلاصیږي او د دې صفحې د طریق نه موږ کولی شو خپل د آوټلوک آی ډي یا هارټ میل آی ډي پاسورډ چینج کړو. اولین کار چې کوو موږ باید خپل کرنټ یا فعلي پاسورډ ورته ولیکو. زموږ فعلي پاسورډ دا دی او لاندې به تاسو خپل نوی پاسورډ ولیکئ. دلته لاندې موږ سره یو داسې یو هیلپ غوندې یا معلومات غوندې راکوي موږ ته چې تاسو کوم پاسورډ چې دلته یې نوی هغه باید د 8 حرفو نه کم نه وي، مینیمم باید 8 حرفه اوسي او پاسورډ چې دی دا کیس سینسټیف دی. او بله خبرداره چې تاسو باید هم دلته کیس سینسټیف پاسورډ ورکړئ، په دې معنی چې غټ حروف واړه حروف هم باید پکې استعمال شي.
خو د ټول نه ښه خبره د پاسورډ تعینولو لپاره دا چې باید مونږ که چې کله پاسورډ خپل آی ډي تعینو باید هغه کمپلیکس وي. کمپلیکس په دې معنی چې د درې کمبینیشن څخه جوړ شوی، د درې شیانو د کمبینیشن څخه حروف پکې استعمال شي، نمبر پکې استعمال شي، سمبول پکې استعمال شي، یعنی الفا نومریک سمبول. د دې درې کمبینیشن په واسطه باندې چې کوم پاسورډ موږ جوړو هغه کمپلیکس یا هغه سخت پاسورډ دی. او بل خبردار چې کوشش وکړئ یو بل هنټ هم د تاسو ته وایم چې هغه دا چې تاسو باید خپل پاسورډ کې دغه کوم الفا حروف چې استعمالوي، الف با حروف چې استعمالوي، په دې کې یو حرف کیپټل ولیکئ. یعنی مثلا که چیرې زه اسلام لیکم یا اول یا اخر حرف دا باید کیپټل ولیکل شي، یا آی یا ام په غټ حروف ولیکل شي. دا هم ستاسو پاسورډ مغلق کوي، نو هکران او نور خلک نشي کولی چې ستاسو د آی ډي پاسورډ هک کړي. نو زه دلته راځم خپل پاسورډ څه کوم، چینج کوم. هلته مې پاسورډ ولیکو او لاندې مې هم خپل پاسورډ ولیکو. او که چیرې زموږ پاسورډ یو شی اوسي، سیو باندې کلیک کو، زمونږ پاسورډ څه کېږي، سیف کېږي. او که چیرې یو شی نه اوسي نو بیا هم ماته وایي چې ستاسو دا نوی پاسورډ چې دی چې دلته تاسو لیکلی او دلته بیا هم لیکلی ری انټر کړی هم دی، دا یو بل سره میچنګ نه کوي، نو تاسو خپل پاسورډ صحیح ولیکئ. نو دغه نه وروسته څه کوم، سیف باندې کلیک کوم. چې کله سیف باندې کلیک وکړم، که چیرې زما پاسورډ یو شی لکه دغه نوی پاسورډ، نو زما پاسورډ څه کېږي، چینج کېږي. نو دا تاسو وکړه چې زما پاسورډ چینج شو او دلته ماته یو معلومات انفارمیشن غونډې راکوي چې تاسو غواړئ دا پاسورډ تاسو دایمي دی هغه کې سیف شي دی. ګوګل کروم کې زه ورته وایم چې نیور سیف. بل دلته هم که تاسو چیرې وګورئ د چینج پاسورډ کې لیکلی دی مونږ څه وخت خپل پاسورډ چینج کړی، لاس اپډیټ د نن ورځ تاریخ ماته ښیي د 3 میاشتې 2020 تاریخ باندې تاسو خپل پاسورډ چی کړی، اپډیټ کړی، چینج کړی دی. نو دا مونږ سره د پاسورډ د بدلولو طریقه په آوټلوک او هاټ میل کې چې څنګه تاسو کولی شئ په خپل آوټلوک آی ډي کې او یا هم په هاټ میل آی ډي کې خپل د ایمیل ادرس پاسورډ چینج کړئ.